د غال باچا نظام او د غلو ځان له وزیرو د لوخو د لرګو د اوبو ځان له وزیرو د غوانو او د میخو او د سخو ځان له وزیرو د سپو ځان له وزیرو او د خرو ځان له وزیرو خو په سترګه د سړي پکې چا نه کاته انسان ته نو بېګا په خوب کې تللی و مقارنه پرسان دا دلته چې میلې وي هلته داسې عدالت و د هر یو غرضي سره په لاس کې حکومت و ورک شوی حقیقت و دروغو سلطنت و قرآن به شو خوړلې په بدل کې شهادت و رشوت پکې بیخي حلال ګڼلی شو رحمت و موقع پکې د هر لوټ او تعالی سوچه نعمت و رشتیا او تعلق او غم خاده وسود او زیان ته نو بیګا په خوب کې تللی و مخارنه پرسان دولت چې به یې ورکړه بدماشي به دې کوله دا پیر کې هغه پاس کا ماشټري به دې کوله قتلونه او ډاکې او لوټماري به دې کوله د سمګلینګ میلاوټ هیراپیري به دې کوله دوکې به دې کولې غداري به دې کوله غرور د عوامو لیډري به دې کوله رښتیا پکې د پیر مذهب کنځلو دین ایمان ته نو بیګا په خوب کې تللی و مخارنه پرسان په تخت چې به د ورځې قصاب غوښې خرڅولې د شپې به په سپو ژبې د چړو په شان مګلې په خلکو ته مرض و ناعلاجه لګېدلې قاضیانو به په مفته کې خوړلې سپو څټلې هر ځای چغې ختلې چې روس راولې یو ځلې ناراستو د اکبر باچا بشخون نه شو وهلې غیبی آواز خطو چې څوک میرا کا گیا ډیران ته نو بیګا په خوب کې تللی و خارنه پرسان یو رسم د ګسر د ټوکې د راښکلو بل رسم روزانه د هر یو شي د ګرانولو چې څه به ګرانېدو هغه به داسې ورکېدلو توله کې ماسه کټ تسامرین نوسو کولو د هرې تلې داسې دو چابړي د تللو خو سیر ته اخیستو او کیلو د خرڅولو چې سر مې ورښکاره که د سکه مجي دوکان ته نو بیګا په خوب کې تللی و مخارنه هر چا به وی ارمان دی زما ګرانې ناپرسانه و کم شی دی ارزان دی زما ګرانې ناپرسانه هر یو شی دی ګران دی زما ګرانې ناپرسانه څه خلک تختیدار عربستان او څه جاپان ته نو بیګا په خوب کې تللی و مخارنه پرسان ته په ملک کې چې دا څه بنکاکې یو جنجالو یو آډټ مقرر د دې دپاره د پړتالو پیره به یې ورته وی را په شاکړې به یې مالو د دوی سره حساب کتاب کول د چا مجالو دا هر څه به ورک په قلم کې کمالو دیدل به په حلالو چې په قید رجلالو وروره خزانه د ملک وشتي و تعالان ته نو بیګا په خوب کې تللی و مخارنه پرسان خور په هر څانګه یو جل تار لکه د جالو دې IMF ته ګوره داسې یو مثالو قرض پکې ترجماني ماضي شان حالو سود ورپسې رهبرې ترقي و کمالو ځمکه یې چا نه لید اسمان ته بیا خیالو سم لکه چې پرچم مې ستاره او هلالو هېڅ نه و په ځمکه مونوګرام ته او عنوان ته نو بیګا په خوب کې تللی و مخارنه قابض په سیاست سو ضمیر خرڅ نوابانو د ملک او قام د امن او سکون سوداګرانو چې نن به د یوې پاټۍ د سر ترجمانانو سبا له به د بلې په آخره کې روانو پراته د اسملو په دوکانونو ممبرانو او داسې خرڅېدل چې لوګانو کچالانو بعضې لیډران وې لوټۍ تړلو ځان ته نو بیګا په خوب کې تللی و مخارنه پرسان ته وروره د حاکم چې به کوم لوري ته دوره وه ځان ته به یې خرلې د خپو لاندې خزانه وه اخوا به روډونه پړقېده سمه شیشه وه خلکو به ورکړې کاڼو بوټو له چونه وه چا سره د پوزې د بیللو خطره وه څوک به پکې خولې خولې ته کېده سمه چمچه وه چا لکه د چتو خطوې نیولې وې اسمان ته نو بیګا په خوب کې تللی و مخارنه پرسان پیشو پکې ورک شوی و یو ځلې د باچا نه شورو نقشه درر شو د وقوع د ابتدا نه نپلي شو د پولیسو د تاڼې نه را روانه په ونو غنو بوټو پرېواته به سرګردانه چې کله د ځنګل نه راوته ستړي ستومانه د ځان سره یې اتي و رانیولې وه رضوانه اتي به په جړا شو پیشو به یې ځان ته نو بیګا په خوب کې بیګا په خوب کې تللی مخارنه په نیم کلي باران او په نیم کلي کې سوکړه وه په نیم کلي اختر او په نیم کلي کې روژه وه ژبه یې پښتو جالندري ترانه وه چونې مې محکمونو د هر طرف اغله وه دفتر کې د بجلي خو د ډیوې لاندې تیاره وه د هرې یوې ډډې سمه ګرانه معمه وه ما ویل که زه په ویښه یم راغلی پاکستان ته